د کندوز ولایت کلباد ولسوالۍ د انوار الصحابه دارالعلوم او دارالحفاظ د 19 تنو حافظانو د فراغت مراسم د دغه دارالعلوم مسؤل وایي دغه 19 تنو حافظانو چې 9 تنه نجونې او په 13 تنه هلکان دي د شاوخوا 2 کلونو په ترڅ کې قرآن کریم په مکمل ډول حفظ کړ. دوره اولین امی محفل دستاربندی ماست که اولین دوره است که ما ایره فراغت میدیم. تقریبا 10 دانه از فیسارا بود و 9 دانه از طبقه اوناس است که محفلی از او را بعد از عید داریم. انشالله محفلی از اونا را بعد از عید زیر نظر داریم در خود همین مدرسه. انشالله اون مربوط برای زنانه میشه و اینجا باز خاص برای از اونا انشالله محفل زیر نظر داریم. و در آخر په ورته مهال تازه فارغ شوي حافظان خوښ دي چې د لازمو امکاناتو او اسانتیاو په شتون کې قرآن کریم حفظ کړ، خو په خبره یې هڅه کوي چې خپلو زده کړو ته لا دوام ورکړي. 4 سال میشه اینجا میخوانم. امروز که است روزی دستاربندی است، روزی بسیار خوشحال هستم. دستاربندی خودم است. در آینده میخواهیم که من مولای شامسم سعید درس خود ادامه بدم در دیگه سال در جامعه خدمت کنم. له دې سره د فارغ شوو حافظانو د کورنۍ غړي خوښ دي چې اولادونه یې د الله تعالی د کلام حافظان شول، خو دوی له اسلامي مرض څخه هیواد کې ماشومان او ځوانانو ته د زده کړو لا ښې زمینې برابرولو غوښتنه کوي. بسیار خوشحال هستیم که از محبوب الله جان که برادر خودم است حافظ قرآن شده، از مردم ما میخواهیم که بر زندان خودشان بماند در مدرسه که یک عالم دین تا به عمرشان در فدای دین باشه. د کندوز له یوې دیني دارالعلوم دا 19 تنه حافظان داسې مهال فارغېږي چې د اسلامي امارت مشرتابه تل هیواد کې د عصري او دیني زده کړو په حاصلولو ټینګار کړی دی.